نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د صفاتو د درسونو په ادامه سره راځو نن په غیر متضاده صفاتو کې د انحراف صفت او همداسې د تکریر صفت وایو. راځو لومړی د انحراف صفت تعریف کوو. انحراف په لغت کې میلان کولو ته وایي او په اصطلاح کې په کومو حروفو کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف منحرفه وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو یعنی د دې منحرفه حروفو د ادا کېدو په وخت کې آواز د ابتدا څخه و انتها ته د خولې میلان کوي او د انتها څخه و ابتدا ته میلان کوي او داسې حروف دوه دي، لام او را. دوستانو، لغوي معنا خو یې میلان کول دي، راکږېدل دي. اصطلاحي معنا یې په کوم حروف چې دا صفت پیدا سي هغو ته منحرفه حروف وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې آواز د ابتدا څخه و انتها ته د خولې میلان کوي. چې اصلا انحراف صفت همدغه دی، آواز د ابتدا څخه و انتها ته د خولې میلان کوي. دا په حرف را کې. ګوري دوستانو، موږ چې به کله را ادا کول د را مخرج مو ووایه چې 11 مخرج و. راس اللسان یو څه طرف اللسان د ثنایه علیا رباعیه او ناب غاښو د ورویو د بیخو سره مشتي، یعنی د راس اللسان د خوا څخه آواز ځي و طرف اللسان ته، همداسې د خولې و پای ته د لام د مخرج خواته، او د انتها څخه و ابتدا ته میلان کوي. دا بیا د لام مخرج دی. لام ژوم همداسې ووایه په 9 مخرج کې، کله چې راس اللسان یو څه طرف اللسان د ثنایه علیا رباعیه نابو او د ضحکو غاښو د وریو د بیخو سره مشتېږي. ګورئ دلته د انتها څخه و ابتدا ته میلان کوي، یعنې د ضحکو غاښو څخه آواز میلان کوي بیا تر راس اللسان پورې، یعنې په را کې د ابتدا څخه و انتها ته د خولې میلان کوي آواز، د راس اللسان څخه بیا ځه تر حفی لسان تقریبا تر ضحکو غاښو پورې، تر ثنایه رباعیه تر نابو غاښو پورې، او د لام په ادا کولو په وخت کې بیا د انتها څخه و ابتدا ته میلان کوي. ګورئ د ضحکو غاښو پورې د لام مخرج و، د ضحکو غاښو څخه بیا تر راس اللسان پورې آواز میلان کوي. داس حروف دوه دي، لام او را. راځو دوهم صفت د تکریر دی. تکریر په لغت کې لړزې یعنی ریږدېدلو ته وایي او په اصطلاح کې په کوم حرف کې چې دا صفت پیدا سي هغه ته حرف تکریر وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حرف یعنی د حرف تکریر د ادا کېدو په وخت کې په ژبه کې یو ډول یا یو قسم لړزه پیدا سي او داسې حرف یو دی، را. د دې پیژندن خو اسانه ده دوستانو، لړزه ریږدېدلو ته وایي. اوس مثلا زه را وایم لکه دریون دی، موږ تاسې دریون وایو، دا ګوري تکریر سو. په اصطلاح کې په کم حرف کې چې دا صفت پیدا سي هغه ته حرف تکریر وایي. د تکریر صفت چې په کښې کې دی هغه ته حرف تکریر وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حرف تکریر د ادا کېدلو په وخت کې په ژبه کې یو ډول لړزه پیدا کېږي چې کله د حرف د خپل مخرج څخه راوځي دغه د تکریر صفت ورسره ملګری کېږي او یو ډول ریږدېدا او لړزه د دې حرف په ادا کولو کې رامنځته کېږي. دا تکریر پر 3 قسمه پر 3 ډوله دی. لومړی اصلي تکریر دی. اصلي تکریر هغه تکریر ته وایي چې را څو واره مکرره ادا سي، یعنی څو واره تکریر پکښې کې جاري سي، څو واره مکرره سي، څو واره تکرارا ادا سي. لکه دریون
دریون ګورئ را څو واره مکرر ادا شو دوستانو. بل عدم تکریر دی، هغه تکریر ته وایي چې د حرف را ذات ور ختم کړي، یعنی هیڅ تقریر نه کول، هیڅ تکریر نه پکښې کول، دې ته عدم تکریر وایي چې د هغه څه به کسره د را ذا ختم سي، یعنی را به د متحرکوالي حالت څه کسره د سکون حالت ته ولاړه سي. لکه مثلا اور زیاته یې ډکه ادا کې. او بل مشابه تکریر دی، هغه تکریر ته وایي چې د تکریر سره مشابه ادا سي، لکه ار. خلک دا فکر کوي چې را څو واره ادا کېږي، مګر را نه ادا کېږي، په اواز کې یو څه تکریر راځي، ار او که داسې کوي چې هغه بیا هېڅ تکریر نه پکښې راځي، او که ووایه نو هغه بیا تکریر پکښې جایز. د دغه تکریر صفت څخه مراد زموږ هم په د درو قسمو کې مشابه تکریر مراد دی. هغه تکریر دی مشابه چې د تکریر سره مشابه ادا سي، لکه ار او که کې هغه به اصلي تکریر، او که کې هیڅ تکریر ونه کې نو هغه بیا عدمي تکریر دی. مراد زموږ د دې تکریر صفت څخه همدا مشابه تکریر. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، نور ملګري او دوستان مو هم ورسره دعوت کړئ تر څو ټوله د تجوید د درسونو څخه برخمن سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.